دا اختر د موس طریقه زتا سلویم دا ټول په غور سره ووري بیا اکثر خلک هغه ټیم کې دا سترګو کې خوا دې خوا یو بل لګوري وار پارته نه خطې چې سو کلا سوچت کلا زوړن کو کلا سوتون کنه نو هر سړی نه بیا خطې طریقه دا ده چې کله تاسو د اختر مونږ نیت تړئ نو نیت بدا سکو چې 2 رکعاته د اختر واجب مونږ کوم په حاضر امام پس بس نیت اصل کې د زړه اراده لوي تاسو چې دا ټول راغلی د کور نه دلتا صد پار راغلی بدا اراده ده کچا په خلوول بهتره خبره ده که وی نه ویل ای سب نشته صحیح شوا دا یو مسله کله چې امام صاحب نیت اوتړي الله اکبر لاسونه به اوتړي تاسو به اوتړي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دته ثنا وای ثنا کله چې ولا اله غیرک پوری ویل شي نو دین پس به امام 3 تکبیره کوي هغه 3 تکبیره به داسي چې امام به ځان لاسونه اوچتي الله اکبر زوړن به کی بیا تړي بنا بیا به دویم تکبیر وای الله اکبر بیا به زوړن کی بیا به دریم تکبیر وای الله اکبر په دریم تکبیر بلا سلوت سميوه 3 تکبیر به وای اولنې تکبیر چې وای امام بم لا سونه زوړن کی او مقتدی بم دویم تکبیر چې بیا امام وای امام بم لا سونه اوچتای مقتدیان بم اوچتای بیا بلا سونه زوړن کی دریم تکبیر چې امام وای لا سونه اوچت کی مقتدیان بم اوچت کی په دریم تکبیر به امام هم لا سونه اوتړي مقتدیان بم اوتړي ٹھیک شو اعوذ بالله بسم الله الحمدلله وللضالین بیا بسم الله سورت ٹھیک شو امام بلار شروع کولا بیا رکوع نه پاسی سجدی وو کی یو رکعت مکمل شو دویم رکعت ل چکل را پاسیږي په دویم رکعت کې به امام بسم الله الحمدلله وللضالین آمین بسم الله سورت سوره فاتحه او سورت چې وای په دویم رکعت کې دا هغه نه پس به بیا امام 3 تکبیره کوي اولنی تکبیر کې بلا سونه اوچت کی زوړن به دریم کې به اوچت کی زوړن به دویم کې زوړن دریم کې زوړن او بیا به سلورم وای لاړ به شروع کول بیا به رکوع نه پس پاسیږي سجده به وکي سلام به وګرځي ٹھیک شو دا اختر منځ کې او د جمعې منځ کې فرق دی چې دا اختر منځ شي منځ مخ کې خطبه بعد کې د جمعې منځ شي خطبه مخ کې او منځ بعد کې څنګه چې دا هغه خطبه اوریدل واجب دي دغه خطبه اوریدل هم واجب دي هغه خطبو کې بم خبرې نه کې په اشاره بم چاله نه وي چې مکوا حرام دي په دغه خطبو کې بم کسو قرانم کې په اشاره بم ور نه وي چې مکوا حرام دي دغه خطبو دوران کې ذکر کول ارس حرام دي خاموشه کې ناستل دي صرف